اختلافی زیاد شده بود مثلا د پښتنو په حق کې ډېر اختلافي شوی ما جدي میگم. پښتو مشهوره سندرغاړي ښاپیري نغمه څنګه د پخواني زورواکي مارشال عبدالرشید دوستم لخوا تختول شوې وه او بیا یې څنګه ورباندې د شپې د شرابو او ډانس میله او همداسې ورباندې نور ناروا کارونه کړي وو. ملګرو که تاسو هم غواړئ چې د ښاپیري نغمې همدا حقیقت او اصلیت وګورئ نو په ویډیو کې را سره تر پای پاتې شئ او که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ پښتون ټایم یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. قدرمنو دوستانو د ښاپیري نغمې په اړه دغه بحث په سوشل میډیا ډیر په زور سره روان دی لکه څنګه چې ښاپیري نغمې هم په یوه تازه انټرویو کې ویلي دي چې په تیر حکومت کې به غیر پښتنو زورواکو لا مو پښتنو وګړو سره زور زیاتی کول او حق به ترې خوړل او همداسې یوه موضوع چې نن سبا په سوشل میډیا باندې ښکته او پورته کیږي هغه د نغمې او د پخواني زورواکي مارشال دوستم سره تعلق دی چې څنګه مارشال دوستم نغمه په زوره اختطاف کړي او بیا یې په هغې باندې د شپې د شرابو او ډانس پروګرام کړی دی. مارشال عبدالرشید دوستم چې په تیرو کې د پښتنو او طالبانو سرسخت دښمن او مخالف تیر شوی دی او همداسې د افغانستان په تاریخ کې د افغانستان له پښتنو وګړو سره ډیر ظلمونه کړي دي. یوې له هغو دا چې په مجموعي ډول په دشت لیلي کې د طالبانو په شهادت رسول وو. په سوشل میډیا دا هم ویل کیږي چې جنرال دوستم له طالبانو سره د لفظي شخړې نه وروسته یو طالب ته په بحث او جنجال دا ویلي دي چې ډیر ځان مخه زه هغه سړی یم چې ما ستاسو د پښتنو ښځې یعنی ښاپیري نغمه په خپله حجره کې ګډولې ده ته لاسې چې ما ته اخطارونه راکوې. قدرمن دوستانو په سوشل میډیا د ښاپیري نغمې او جنرال عبدالرشید دوستم په اړه داسې خبرونه شیر کیږي چې هغه یو ځل بیا د تیر په شان په افغانستان کې د پښتون، تاجک، ازبک او هزاره ترمنځ نفرتونه خپروي. ملګرو تاسو د دوستم لخوا د ښاپیري نغمې د اختطاف په اړه څه نظر لرئ؟ آیا دوستم رښتیا ښاپیري نغمه اختطاف کړې ده؟ په هغې په خپله حجره کې د شراب او ډانس پروګرام کړی دی او که نه هسې دا د غیر پښتون لخوا یوه دسیسه او پراپګنډه ده؟ ځواب مو په کمنټ کې خامخا ولیکئ او د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي رب سپارم. د لوی الله په امان.